مهنګایي ده، مهنګایي ډېره زور شوې ده. راتلونکي هفتې له به الله تعالی ټول حالات برابر کړي، بدل کړي به یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا سایت ته دا ویډیو د سره پلی کومه د پیر صاحب د دې مهنګای باره کې ډېرې زیاتې ضروري او اهمې خبرې کړې دي چې دا مهنګای نن سبا د څه په وجه ده چې ورځ تر ورځه دا مهنګای زیاتېږي، د دې وجه څه ده او دا مهنګای به ختمیږي څنګه، موږ ته څه کول پکار دي چې دا مهنګای ختمه شي. د دې باره کې ډېرې زیاتې قیمتي خبرې کړې دي. زما عزتمندو کوشش وکړئ چې دی دا کومې خبرې کړې دي دا سره زه پلی کومه په دې باندې عمل وکړو. زما عزتمندو هر مسلمان په دې باندې عمل وکړو نو انشاءالله په هفته کې دننه به دا مهنګای ختمه شي. خو که چېرې مونږ د دې په دې خبرې باندې عمل وکړو ټیک شوه جي، نو کوشش وکړئ زما عزتمندو دا ویډیو ضرور وګورئ، د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او په دې خبرو باندې عمل وکړئ ټیک شوه جي. راځئ دا ویډیو وګورو جي. مهنګایي ده، مهنګایي ډېره زور شوې ده او څه حالات داسې دي وروڼو. یو خبره راته وکړم، اوس چې کوم حال راځي نو هغه زموږ د خپله لاسه هم خرابېږي. کورونا وه، د غوانو مرض و، بیا ورپسې اوس دا مهنګایي ده، پکې منځ کې هم بل حالات رالل. دې موبایل پکې هم ډېر کردار ادا کړی. یو وړوکې خبره بس یو شور ته شعاب ته جوړ شي. زموږ اکابر فرمایي چې فتنه، فساد او خراب حالات دا خپله کې باس کې مه راولئ، په دې هر وخت خبرې مه کوئ. د دې په ځای الله طرف ته متوجه شي. مونږ ټول رس تفسیري وکړو، یو پیسه د هغې فایده مونږ ته نه راځي. که د هغې په ځای مونږ الله ته وجاړو، شاید باید زما ستا په جړه باندې د ټول ملک حالات الله برابر کړي. او د عوام ورونو ته هم تاسو خدا شکر دی الحمدلله جوړاو یې خانقاه شریف ته راځئ، خو چې دا خلک تنګ هم دی او اړم هم دی او علماو ته هم نه رانږدې کېږي. مهرباني وکړئ د خپل کلي نږدې مدرسې ته ورشئ او وړو ماشومانو ته استاذ ته وله ووایئ، وایي دې ماشومانو ته ووایئ چې د دې ملک دپاره دعا وکړي. یقین وکړئ راتلونکي هفتې له به الله تعالی ټول حالات برابر کړي، بدل کړي به یې. ګناهونه دي، د ګناهونو اثر دی. هغه آیت شریف دی الله رب العزت فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ښکاره کېږي، ظاهریږي، راوچتېږي فساد په ځمکه کې، په بر کې او په بحر کې، هم په وچه باندې هم په لونده باندې، د خلکو د عملونو د خلکو د لاسه. الله فرمایي د دی د وجې ګناهونه زور دي، فسادات زور دي، قتل و غارت دی، دا څه دي؟ حدیث کې راځي اخیره زمانه کې به قاتل او مقتول دواړه جهنم ته ځي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل نو صحابو ته تپوس وکړه یا رسول الله قاتل خو به د دې قتل په وجه باندې دي، دا مقتول به ولې جهنم ته ځي؟ وی د دې مقتول هم دغه اراده وه چې زه دې قتلوم، دې قاتل که دا مقتول پرېښودو نو دا مقتول به قاتل شوی او دا قاتل به مقتول شوی. یعنی مطلب دا ټول خلک یو بل پسې شي. حالات داسې دي جنګ او د چرګ تپوس شته، د بنده تپوس نشته. بله ورځ دلته کې راته ښکاري زمونږ د ټاون شاه منصور ټاونشپ کې دوه کسان، دوه بنیانې وویشتل، ښځه او سړی به پته نه لګي څوک و څوک نه و، خپله کې څه رشته وه نه وه، هغه ما ته اړو پته نشته، نه تپوس کوم را باندې بوج کېږي. هغه مړه شو، ما ته چې چا ووایي نو ما وی یقین وکړئ چې چېرته چرګه به د چا د ګاډي لاندې شوه نو ټول چم به راجمع شو، کلی به راجمع شو، وی به د چا چرګه وه او دا چا وواله ولکه خیال کوه که نه، او بله وخت به په هغې خبرې وي. او اوس د بنده تپوس نشته، بیا اړو چا ونوي چې څه وه څه نه و. او د پولیس په منځ کې سړی، د پولیس په منځ کې بله مې یو پولیس افسر راغلی و تعزیت له، هغه ته مې وویل ما دا حالات بدلېږي به الله به بدلی، خو ما ګوره ټول به خپل کردار ادا کوم. ما ته خو ووایې چې څه را باندې ږدئ، یو د دې سیاسي حالاتو نه ما دا شی بچ کړئ، راپاسئ د دې ذلې په غم کې. ټول ملک خراب دی خو مونږ سم خراب شو، دې ذله کې فسادات ډېر شو، د هغه پته نه لګي څه وجه ده، د چا راته خیال شوی ده. پولیس په میانس کې داسې کار کېږي، سړی د دې افسرانو څه مطلب شو، څه ضرورت لري دی؟ ما خواته خو راځي هم نه، چېرته چې راشي نو هم داسې پکې راشي چې هغوی په خپله مینه راځي. نه مونږ د دی نه خپل سپورټ غواړو، نه ترې نه خپل عبادت غواړو، زمونږ حافظ او ناصر دی الله شي. دا کوم چې دلته د هلکان دی لګیا وي، یو د دی هم زړه نه صبرېږي، بل د سنت طریقه ده، بل حالات داسې دي د روغ او لیوني پته نه لګي.
نور دې دی موږ ته ووایي چې موږ ورته یو دغه کې وایو چې راشئ موږ له چار چاپېره ځای وګورئ په خپل غم کې دي نو پولیس افسرانو له پکار دي د حالات به الله بدل کړي دی خپل کردار ادا کړي الله تعالی به هر څه برابر کړي ډېر حالات خراب شوي دي ګناهونه سوا شوي د هغې وجه ده تنګدستي راغلې ده معاشي حالات خراب شو او دا مه وایي چې غریب خراب شه ښه غریب به خلکو مخکې وي چې خراب شو اوس مالدار خراب شو 80,000 بیل به وایي څوک ورکوي ته ماته ووایه اړو مالدار دي که نه هغه مالدار غریب دی یوازې 80,000 چې د چا کارخانه وي خدای خبر چې په هغې به څوک راځي هغه خو بیا هم کارخانه ده د مدرسو والا سره به څه کوو د مدرسه خو نه کارخانه ده او نه ورسره باقاعده څه فنډ شته حالات دې حد ته رسېدلي دي چې ما لا تپوس نه کړی د دې مدرسې د خانقاه او د هلته یعنې د دې خانقاه او د هغه مدرسې او د جینکو د مدرسې زمونږ د زړې مدرسې د هلکانو چې اوس کومه ده هلته او د دې خانقاه شریفه د جینکو په لکونو باندې بل دی یو بل پکې 1.5 لاک هم شته دلته به تر اوسه موږ وی کار کېږي اوس خو هغه د ګرینډر کار هم نشته چا راته وویل 10,000 کم بل دی او نور د دې نه سیوا دی 2,000 8,000 چې په چا راغلی دغه کش نه کوي او وایي سوځی یې سوځو یې ما چا نه بل روک شوی بس اعلان یې په جومات کې وکړو خدای مو وبخه بل رانه روک شوی دی که چا ومون ته داخلي کوي وایي که چا ومون ته نو داخلي کوي نو دا بیلونه ټول راواخلی او د ګورنر صاحب له یې وړی اوس خو ګورنر هم خپل دی او که هغه له یې نه وړی نو اپیس صاحب له یې وړی دا چیف اپار منسټر اپیس صاحب له یې وړی او ورته وایي دا بیلونه دي وروره داخلي کوي موږ یې د داخلولو نه یو په ملک قرضه ده هسې تاسو وایئ د ملک کې دی ووایي دی چې جوړ شوی دی تر اوسه پورې د عوامو له دی د یو ایره د ډوډۍ هسې ورکړې ده دا خلکو ګټلې ده خلکو خوړلې دا قرض په موږ د کوم ځای نه راغی زه خبر نه یم په ما قرض دی چې چا خوړلی دی نو هغه یې دې ورکوي اوس که نه چې چا خوړلی دی هغه یې دې ورکړي حالات خراب دي او وجه یې درته ووایم وجه یې اعمال دی اعمالکم عمالکم ستاسو اعمال به په تاسو حاکمانی که ګناه پرېښودی شه هر څه سم دی سود عام شوی دی پښتنو کې ښه خلک یې کوي موږ سره پکې هم راشي هغوی پکې هم سود کوي راشي پکې چکر را ووایي ځان سم کړي برابر کړي چې یاره دی ته مخامخ شم خلک به مې وویني پکې بعضې به یې وایي واره که سیلپي در سره جوړوم موږ سیلپه یې څه کوو ګناهونو وجه ده ما خو تاسو ته ووایې الله رب العزت فرمایي چې څه فساد په اوچ او پرونده راځي دا ټول د دې له وجې راځي که مرغۍ مړېږي او جپړ کې مړېږي پوه شه چې په ځمکه باندې یو ګناه شوی دی او فساد پیدا شو نو ځکه د مرغۍ مړه شو که میږی د چا د خپې لاندې شه دا هم د چا د ګناه وجه ده ګناهونه چې پرېښودی شي هر څه به سم شي صحابه ماحول څه د طاعاتو ماحولو او د دیندارۍ ماحولو نو څومره ښایسته ښکلې حالاتو